الله الرحمن الرحیم. دا لاره تقریبا د ګلردین د کلي لار ده چې لایکوټ او بیا د شینکي ته هم تللې او سره کوټ ته هم تللې. او دغه لارې اهمیت خو دا ده چې په ژمي کې او په پسرلي کې چې کله بارانونه او واورې زیاتې شي نو دلته خټې زیاتې وي، نو دا ولس او دا خلک له ډېرو سختو ستونزو سره مخامخ وي. حتی مریضان یې په ورځو باندې حصار وي، یا یې په اوښانو کې یا داسې په بل طریقه باندې دوی دغه پاخه سړک ته راولي. نو د دغه لارې اهمیت خو دا ده چې ډېر زیات مشکلات وي او ستونزې وي، او رغول یې فلحاله په اساسي ډول باندې نه دي، اشغال اندازي ورباندې کېږي او چې تر څو د خټو مخه ونیول شي او د خلکو هغه فلحاله موقت وخت دپاره هغه مشکل حل شي، نو دې په خطر باندې دغه ترتیب روان ده. په دې کې معاون صاحب محترم د خلکو همکاري څومره یادولی سي؟ نو دا د ګلردین د کلیو خلک او د سرو کوټ او د سلایکي دغه خلک خو لله الحمد موږ سره وعده کړې ده، او څه کومک دوی کوي او یو څه کومک په دې ولایت له طرفه ورسره وسي او د ټولګټو چارو ریاست لخوا به ورسره وسي. نو دا د ولس او د خلکو په همکاري او په غوښتنه باندې دغه ترتیب روان ده او انشاءالله وبسي. یو چې په